اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت یو دیرشمه برخه د عقبې سره د اهل یثرب دویم بیعت. د بیعت د 14 کال د حج په موسم کې چې د 1422 میلادي کال د جون د میاشتې سره برابر و، د مدینه منورې د مسلمانانو څخه 93 نفر نارینه مسلمانان او 2 مسلمانې ښځې د خپل قوم د مشرک حاجانو سره یو ځای د حج د ادا کولو لپاره راووتل. تاسو ته معلومه ده چې مشرکانو هم حج کوي او دغه مسلمانانو هلته په مدینه منوره کې یا پر لارې سره وویل څو تر څو به رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په غرو کې تاریخ ژوند او تکلیفي حالت کې شپې او ورځې تیروي. کله چې دغه مسلمانان مکې مکرمې ته رالل، د رسول صلی الله علیه وسلم سره د پټ او سری ملاقات غوښتنه وکړه. هغه داسې دغه مسلمانانو 2 نفره و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورولېږل چې یو یې برا ابن معروف و او بل سعد ابن مالک و چې دغه سعد ابن مالک د عربو د مشهور شاعرانو څخه و او برا ابن معروف د انصارو د مشرانو څخه و. دوی رسول صلی الله علیه وسلم فرنګ نه پیژندي، خو بیا هم قوم ورولېږل ولورسي په پوښتنه پیدا کړي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم مشهور دی، هر چا پیژندي او د ملاقات وعده ځینې واخلي چې کله او چیرې به د حج په موسم کې سره وینو چې بیعت در سره وکړو. دغه 2 نفره رهي شول او پر لارې یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و سلم چیرې دی. خلکو ورته وویل هلته د کعبې شریف سره ناست دی او که د اکا عباس پیژني هغه ورسره ناست دی. برا ابن معروف د رسول صلی الله علیه وسلم اکا حضرت عباس رضی الله عنه پیژندی، نو کعبې شریف ته چې ورغلی وی لیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اکا عباس رضی الله عنه سره ناست دی. دوی هلته ورغلل، سلام یې ورته ووایي او ورته کښېنستل. رسول صلی الله علیه وسلم هم وعلیکم سلام ورته ووایي او بیا پوښتنه ځینې وکړه چې څوک یاست. برا وویل چې زه برا ابن معروف یم او سعد وویل چې زه سعد ابن مالک یم. سعد وایي کله چې ما و رسول صلی الله علیه وسلم ته خپل نوم ور یاد کړ، رسول صلی الله علیه وسلم یو جمله وویله چې هیڅ کله مې نه هېرېږي او نه به هېره کړم. هغه دا چې کله ما د ځان د معرفي کولو دپاره خپل نوم ور یاد کړ او ومې ویل چې زه سعد ابن مالک یم، رسول صلی الله علیه وسلم په ډیر تعجب او په اوږده اواز سره وویل هغه شاعر. دغسې په اوږده اواز سره وویل. ما ویل هو هغه شاعر. څنګه چې سعد بن مالک د مدینې منورې د لوړو او مشهورو شاعرانو څخه و، نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې ډیر خوشحاله شو چې یو شاعر مسلمانېږي. دا ولې؟ ځکه په هغه وخت کې د یو خبر د نشرولو دپاره دغسې وسایل نه ول موجود لکه د نن ورځې رادیو، تلویزیون، اخبار، مجله او دغسې نور شان. نو د دغو شانو څخه هیڅ شی نه و. په هغه وخت کې د خبر د نشرولو دپاره فقط 2 شان موجود، یو خطیب او بل شاعر. نو کله چې یو شاعر مسلمان سي، دا داسې مثال لري لکه مسلمانانو چې د رادیو یا د تلویزیون یو سټیشن پیدا کوي او یا د اخبارو او د مجلې د چاپولو یو مطبعه پیدا کړي. په هغه زمانه کې د هرې موضوع او هرې واقعې د نشرولو دپاره د شعر اعتبار ډیر زیات و. رسول صلی الله علیه وسلم به په خلکو پسې ګرځېدی، په اسلام به خبرول او اسلام ته به دعوتول، مګر په شعر پسې خپل عرب ګرځي. شعر په خپل عرب یو د بل سر نقلوي، حتی که شعر ښکنځل هم وای خلکو فیادوي او سر نقلوي. ځکه د عربو په طبیعت کې شعر خوښ او د عربو په هر فرد کې که نارینه و که ښځه د شعر د ویلو او د شاعري طبیعت پروت. حتی د هغې ډېرې علاقې په سبب چې عربو د شعر سره درلودله، خبرې چې به دې هر څه ورته وکړي هېرېدلې، مګر شعر چې به دې یو وار یا 2 وارې ورته ووایي دستي به په یاد شو. دغه یو قصه د مثال پر ډول درته بیانوم،
خو دغه قصه بیا وروسته په مدینه منوره کې پیښه شوه چې یو سارایي عرب ورسول صلی الله علیه وسلم ته رالی او مسلمان شو. مسلمانانو لمونځ ور وښوی، لمونځ یې هم زده شو، مګر دا یې هیڅ نه زده کېدل چې د هر وخت لمونځ څو رکعته دی. خلک ورته وایي سهار 2 رکعته دي، ماپښین 4 رکعته دي، خو چې هر څه لمونځ ور وښیي چې بیا یې په ده تېروي دی پکې غلطېږي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته کښېنستی، ولي یا رسول الله هیڅ مې نه زده کېږي، د هر وخت لمونځ 2 رکعته دی. اوس یې رسول صلی الله علیه وسلم ورښیي، وایي سهار 2 رکعته دي، ماپښین 4 رکعته دي، بیا د مازدیګر، بیا د ماښام، بیا د ماخستن. خو سارایي چې وایي پکې غلطېږي، بیا یې ور وښیي بیا دی غلطېږي، هر څه چې په وکړي بیا هم غلطېږي، نه شي زده کولی. خو دلته یو صحابي موجود و چې شاعر و. هغه وویل یا رسول الله که ستا اجازه وي زه به ور وښیم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ورویښه. شاعر وویل اسمع یا رجل، یعنی سړی واوره، ان الصلاة 4 فأربع ثم 3 بعدهن 4 ثم صلاة الفجر لا تضيع. دغه رکعتونه په شعر ور وښول، بس دستي په یاد او زده شو. مقصد دا چې په عربو کې شعر خاص مقام درلود. شعر په دماغ کې کښېنستی، شعر پر ژبو باندې اسانه و، شعر په یادولی سوی او یو د بل سره نقل کولی سوی. نو کله چې سعد ابن مالک شاعر مسلمان شو، دا د اسلام دپاره ډیره لوی کامیابي ده، ځکه د ده د شعر په واسطه و اسلام ته دعوت نشریږي. بل چا داسې د اسلام دعوت نسوی نشرولی لکه یو شاعر چې د خپل شعر په واسطه اسلام نشروي. نو خود رسول صلی الله علیه وسلم د سعد ابن مالک په اسلام ډیر خوشاله شو، او بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دغه 2 نفرو سره وعده وکوله چې په پلانې شپه به د عقبې سره په پټه سره یو ځای کېږو او هلته به ملاقات سره کوو. عقبه په مینا کې د جمرة الاولی سره یو کوچنی غر دی. اوس به د دې قصې روایت د انصارو یو مشر ته پرېږدو چې د دغې تاریخي ټولنې او اجتماع هغه چې د شرک او د اسلام د مقابلې و ورځو ته تغییر ورکوي او حالاتو ته تغییر ورکوي چې دا صحابي به پخپله راته بیان کړي. کعب ابن مالک الانصاري رضی الله عنه وایي موږ د مدینې منورې څخه د حج دپاره مکې مکرمې ته رالو او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مو د ایام تشریق د منځ په شپو کې د عقبې سره د ملاقات وعده وکړه. څو هغه شپه راورسېدله چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په هغه شپه د ملاقات وعده درلوده. په دې سفر کې پر نور مشرکانو علاوه زموږ د قوم د مشرانو څخه یو مشر او زموږ د اشرافو څخه یو شریف نفر چې عبدالله ابن عمرو ابن حرام چې دی هم مشرک و، دا هم راسره و. که څه هم موږ خپل حال زموږ د قوم له مشرکانو څخه پټ ساتلی و، خو دغه عبدالله ابن عمرو د دې سره مو په دې باره کې خبرې وکولې او موږ ورته وویل یا ابا جابر ته زموږ د اشرافو او د مشرانو څخه یو شریف او یو مشر یې، موږ دغه ستا په حال باندې نه یو خوښ، موږ نه غواړو چې سبا د دوزخ اور په تا بلیږي. بیا مو اسلام ته دعوت کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم د ملاقات په وعده مو هم خبر کوي. عبدالله ابن عمر اسلام قبول کړي او عقبې ته هم را سره حاضر شو او د 12 نقیبانو د جملې څخه هغه چې په وروسته کې وټاکل شول دی هم یو نقیب و. کعب ابن مالک رضی الله عنه وایي موږ هغه د وعدې په شپه باندې د خپل قوم سره چې مشرکان ول په خپل ځای کې بيدو شو. کله چې د شپې 3 حصہ تېره شوه موږ مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم سره د وعده وځای ته یو او په پټه رهي شو څو د عقبې سره په هغه شیله کې ټول سره یو ځای شو. موږ ټول 3 نفره نارینه وو او 2 ښځې را سره وې چې یوه نصیبه بنت کعب چې په ام عماره باندې مشهوره وه او بله اسماء بنت عمر وه چې ام منیع یا ام منیع ورته ویل کېدل. موږ په دغه شیله کې سره یو ځای شو او د رسول صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار مو کول څو چې رسول صلی الله علیه وسلم رالی او د سره د اکا عباس ابن عبد المطلب هم ورسره و او عباس په دغه وخت کې د خپل قوم پر دین و، خو بیا هم دا خوښه وبلل چې د خپل وراره په معامله کې حاضر وي او ځان ته پوره اطمینان حاصل.
موږ مخکې وویل کله چې برا ابن معروف او سعد ابن مالک د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات وخت او ځای ټاکي، عباس رضی الله عنه هم هلته حاضر و. دغه دوه نفرو نه غوښتل چې د عباس رضی الله عنه په حضور کې دغه د ملاقات خبرې وشي، ځکه عباس رضی الله عنه هغه وخت اسلام ته لا نه و داخل شوی. خو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل خبرې په ښکاره سره کوي، دا زما اکا دی، مطمئنه اوسئ. نو د ملاقات وعده د عباس رضی الله عنه په حضور کې وشوه. کله چې بیا د وعدې شپه راورسېدل، عباس رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ټینګ شو چې زه هم در سره ځم، او رسول صلی الله علیه وسلم هم د ځان سره ملګری. کعب ابن مالک رضی الله عنه وایي اول هغه څوک چې په دغه اجتماع کې خبرې وکړي هغه عباس ابن عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه وسلم اکا و، او په پوره صراحت سره دغه مسؤلیت چې زموږ انصارو پر غاړه باندې راولیدی د هغو خطرونه یې راته بیان کړل او ویې ویل یا معشر الخزرج، محمد صلی الله علیه و وسلم په موږ کې هغه مقام لري چې تاسو ته معلوم دي. موږ د هغو کسانو څخه ساتلی دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مخالف دي. دی صلی الله علیه وسلم په خپل قوم کې په عزت دی او د دشمنانو څخه ساتل شوی دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم ستاسې په غوښتنه اوس غواړي چې ستاسې سره ولاړ شي. که تاسې په هغه څه سره وفا کولی شئ چې د ده سره مو وعده کړې ده او د ده د مخالفینو څخه یې ساتلی شئ، نو تاسې او دغه مسؤلیت. او که تاسې د رسول صلی الله علیه وسلم د درتګ یا در هجرت کولو وروسته رسول صلی الله علیه وسلم یوازې پرېږدئ او د رسول صلی الله علیه وسلم او دشمنانو ته ورتسلیموئ، نو د اوسه څخه یې لا پرېږدئ، ځکه دی صلی الله علیه وسلم اوس په خپل قوم او په خپل شان کې په عزت او په ساتنه کې دی. کعب رضی الله عنه وایي موږ و عباس رضی الله عنه ته وویل موږ ستا خبرې واورېدې او اوس ته خبرې وکړه یا رسول الله، ستاسې د دې ځای او د دې خبرې په معنا باندې پوه شوه. د دې مطلب دا دی یعنی موږ په ټینګ عزم او ثابت تصمیم په پوره شجاعت او په کامل ایمان په صدق او په اخلاص سره دغه لوی مسؤلیتونه قبلوو او هغه خطرناک عواقب تحملوو. خو یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دې خپل شرطونه ووایه. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم خپلې خبرې وکړې او بیعت پای ته ورسېدی. اوس نو په دې بیعت کې چیش وویل شول او تر بیعت د مخه کومې خبرې وشوې، د دواړو طرفو د خوا څه وویل شول، تاسې ښه متوجه شئ. د مسلمانانو دپاره واقعي اسلام دغسې وي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د دغه بیعت مادې یا بندونه په تفصیل سره بیانوي او وایي چې جابر رضی الله عنه وایي موږ و رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله پر چی شي بیعت در سره وکړو؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اول د ضعف او د قوت په وخت کې به زما اوامر اوري او قبلوي به. دویم د پراخي او د مفلسۍ په وخت کې به ما او زما ملګرو ته نفقه راکوي. دریم امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوي، یعنی خلک به په ښو کارو امر کوي او د بدو کارو څخه به منع کوي. څلورم د الله جل جلاله په لار کې به ثابت درېږي، په الهي اوامرو کې به د ملامتي ویونکو څخه او د هغو د خبرو څخه نه متاثره کېږي، یعنی د خلکو د ناخوښۍ او د نه رضایت په سبب به الهي اوامر نه پرېږدي. پنځم که زه تاسې ته درلم زما نصرت به کوئ او ما به د هغو شانو څخه ساتئ چې د هغو څخه خپل ځانونه، خپلې ښځې او خپل اولادونه ساتئ، او د دغو کارو او شرطو د عملي کولو په بدله او په مقابل کې به تاسې لره الله جنت درکوي. کعب ابن مالک رضی الله عنه وایي چې برا ابن معرور رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم تر لاس ونیوی او ورته ویل ولهو په هغه ذات سره دې زموږ قسم وي چې ته په حق سره را لېږلی، موږ به ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو اولادو او د کورنیو ساتنه چې کوو. بیعت را سره وکړه یا رسول الله، په والله موږ په جنګ پوه یو، په جنګ کې پاخه یو او د همت خاوندان یو، موږ ته همت او مړانه د نیکه څخه په میراث را پاته شوې ده. کعب رضی الله عنه وایي چې برا خبرې کولې چې ابوالهیثم ابن التیهان دا رضی الله عنه په خبرو کې ورولوېدی
ولې یا رسول الله موږ او د خلکو په مابین کې علائق سته او موږ هغه علائق پرې کوو د خلکو سیدل ته د مدینه منورې يهود مقصد نو داسې خو بیا نه پیښیږي چې موږ هغه علائق پرې کو او الله تا او ستا دین لوړ او ښکاره کړي او بیا ته موږ پرېږدي او خپل قوم ته راسي رسول صلی الله علیه وسلم تبسم وکړي او وی خندل او بیا وفرمایل بل الدم والهدم الهدم یعنی زه ستاسې څخه یم او تاسې زما څخه یاست او د هغه چا سره جنګیږم چې تاسې ورسره جنګیږئ او د هغه چا سره صلح کوم چې تاسې صلح ورسره کوئ پس له هغه څخه چې د بیعت پر شرطو خبرې وشوې او اوس مسلمانان غواړي چې په بیعت کولو شروع وکړي بیا هم دوه نفر د هغه اولو مسلمانانو څخه چې د بعثت په 11 او 12 کال کې مسلمانان شوي ول یو په بل پسې د خبرې کولو لپاره ولاړ شول اوس غواړي چې خپل قوم ته د دغه بیعت پوره مسؤلیت او خطرونه وښکاره کړي دا د دې لپاره چې دغه بیعت په پوره وضاحت او په ښکاره ډول سره وشي او دوی پوسي چې د دوی قوم د تضحیه او د قربانۍ لپاره څونه آمادګي لري ابن اسحاق رحمه الله وايي کله چې قوم د بیعت لپاره آماده شو عباس ابن عباده رضی الله عنه وویل تاسې پوهیږئ تاسې د دغه سړي سره پر چیش بیعت کوئ قوم وویل هو ده وویل تاسې د خلکو د تورو او د دوی سره پر جنګ کولو بیعت کوئ که تاسې په دې فکر یاست چې کوم مالونه په یو مصیبت تباه شول یا ستاسې اشراف او مشران ووژل شول بیا نو تاسې دی و دښمنانو ته ورتسلیموئ نو د اوسه څخه یې لاس پرېږدئ ځکه بیا که داسې وکوئ دا کار په والله د دنیا او د آخرت ښویېدل دي او که تاسې په ځانو کې دا قدرت وینئ چې د مال په تاوان او د مشرانو په وژل کېدو د دې سربیره د دې خطرو سربیره پر دغه شرایطو وفا کوئ نو یې در سره بوځئ او په والله دا ستاسې لپاره د دنیا او د آخرت خیر دی قوم وویل موږ یې د مال په تاوان او د اشرافو او د مشرانو په وژنه قبلوو او را سره بیا یو بیا قوم وویل یا رسول الله که موږ دغه کار وکړئ د هغه په بدله کې موږ ته چیش را کول کېږي یعنی که موږ دغه شرطونه پر ځای کړل نو ته موږ ته چیش را کوې رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې ستاسې لپاره جنت دی د دنیا د شانو څخه هیڅ شی نه ورياد کوي چې یا به خلافت ستاسې وي یا نور د دنیوي شان بلکې خالی وویل چې تاسې لره به جنت درکول کېږي قوم وویل چې لا نقیلو ولا نستقیلو یعنی بس پر دغه مو فیصله ده نه به موږ عذر کوو او نه ته بیا نو قوم وویل لاس دې د بیعت لپاره راکړه جابر رضی الله عنه وایي چې موږ د بیعت لپاره ورولاړ شو په دغه وخت کې اسعد ابن زراره رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم لاس ونیول او دی په دغه درو او یا نفرو کې په عمر تر ټولو کشرو او وی ویل یا اهل یثرب اے د مکې خلک د مدینه خلکو په قرار سره موږ دته اوشان نه حلالو چې دا فقط یو مهمانی ده بلکې موږ په هیجو چې دا رسول الله دی د دبیول او د ځان ملګری کول د ټولو عربو سره د روابط او د علاقاتو شکول دي ځکه په هغه وخت کې ټول عرب مشرکان او تاسې د اشراف وجل کېدل دي او تاسې به د عربو توري جوړي یا به تاسې پر دغه ټولو خطرو او مشکلاتو صبر کوئ نو یې بوځئ او تاسې اجر او ثواب پر الله دی یا به تاسې پر خپلو ځانو بیریږئ نو یې پرېږدئ او د الله په حضور مو دغه عذر دی پس له دغو ټولو تاکیداتو صریحه او ښکاره خبره چې ټولو په تاکید سره د بیعت قبول کړي د عقبې د دویم بیعت د لاس په ورکولو سره شروع شو راوی د قصې جابر رضی الله عنه پس له هغه څخه چې د اسعد ابن زراره دغه قول بیان کړي وایي قوم ورته وویل یا اسعد لاس دې ایسته کړه په والله موږ دغه بیعت نه پرېږدو او نه پر پښیمانه کېږو دلته نو اسعد رضی الله عنه په دغه لار کې د قوم د قربانۍ او د استقامت اندازه ور معلومه شوه او پر هغه یقین شو اسعد رضی الله عنه چې د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه په ملګرتیا په مدینه منوره کې اسلام ته هغه لوی داعی او بلونکی و او اوس هم دغه بیعت کوونکو دینی رئیس دی نو خود دی هغه اول نفر و چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ او بیا نو عام بیعت شروع شو جابر رضی الله عنه وایي
موږ یو ور ولاړېدلو او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مو بیعت کوئ او موږ ته یې د دغه بیعت په مقابل کې په جنت سره وعده راکول موږ مګر د هغه دوو ښځو بیعت چې زموږ سره دغه اجتماع ته حاضرې سوي وې د خولې په خبرو سره و رسول صلی الله علیه وسلم هیڅکله نامحرمې ښځې ته نه د بیعت دپاره نه د ستړې مسې دپاره لاس ورکړی دی دغه بیعت په اسلام کې پر جنگ او پر جهاد اول بیعت او دغه بیعت ته په سیرت او اسلامی تاریخ کې بیعت العقبه الثانیه ویل کېږي اوس به دا بیان درته وشي چې 12 نفره نقیبان څنګه وټاکل شول پس له هغه څخه چې بیعت پای ته ورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم د دوی څخه وغوښتل چې د خپل میان څخه 12 نفره مشران وټاکي چې هغه به پر خپل قوم نقیبان وي یعنی د خپل قوم له طرفه دغه بیعت د بندو یا د مادو د عملي کولو مسؤله او ضامنان دوی دي ډیر ژر او په دغه وخت کې دغه 12 نفره وټاکل شول چې 9 نفره د خزرج د قبیلې څخه ول او 3 نفره د اوس د قبیلې څخه ول او دغه نقیبانو نمونه په دې ډول سره هغه کسان چې د خزرج د قبیلې څخه ول هغه اول اسعد ابن زراره ابن عدس دویم سعد ابن ربيع ابن عمرو دریم عبد الله ابن رواحه ابن ثعلبه څلورم رافع ابن مالك ابن عجلان پنځم براء ابن معرور ابن صخر شپږم عبد الله ابن عمرو ابن حرام وم عبادات ابن سامد ابن قيس اتم سعد ابن عباده ابن دليم نم منذر ابن عمرو ابن خنيس او هغه کسان چې د اوس د قبیلې څخه ول هغه اول اسید ابن حضير ابن سماك دویم سعد ابن خيثمه ابن الحارث دریم رفاعه ابن عبد المنذر ابن زبير کله چې دغه مشران یا نقیبان وټاکل شول رسول صلی الله علیه وسلم د هغو څخه د مشرانو او د رئیسانو په صفت بل عهد او وعده واخیستله او ورته ویې فرمایل تاسې د خپل قوم داسې کفیلان او ضامنان یاست لکه حواریین چې د عیسی ابن مریم علیه السلام ضامنان او کفیلان ول هغه ویل هو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د خپل قوم کفیل او ضامن یم دلته به دا بیان درته وشي چې شیطانان په دې بیعت باندې خبر شول اوس چې عهد او بیعت پای ته ورسېدی او قوم غواړي چې سرجلا سي په دغه اخرنیو وختو کې د شیطانانو څخه یو نفر دغه مجلس او د هغه نتیجه کشف کړه او شیطان د وخت د لږوالي په سبب نسوی کولای چې د قریشو مشرانو ته دغه خبر ورورسي او هغه ناڅاپه دلته د غشیلیه ته د دوی اجتماع ته راولي نو دغه شیطان پر یو لوړ غونډۍ باندې ودرېدی او په لوړ اواز سره نارې کړې یا اهل الجباجب یا اهل الجباجب هل لكم في مزمم والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم یعنی ای د خیمو خلقو ای بدو خلقو آیا تاسې خبر یاست چې مزمم او هغه خلقو چې د دینه اوښتي دي ستاسې پر جنگ اتفاق وکړي شیطان علیه اللعنه دلته د محمد صلی الله علیه وسلم پر ځای باندې مزمم ووایي ځکه کفارو د خپل عناد او عداوت په سبب د محمد صلی الله علیه وسلم نوم و مزمم ته اړولی محمد د حمد څخه دی چې ترجمه یې دا ده چې ښه پر ویل سوي دوی دا محمد و مزمم ته اړولی و یعنی چې بد پر ویل سوي خو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله زه د کفارو د بد ویلو څخه خلاص کړی وم ځکه دوی به مزمم ته بد ویل او زه خو مزمم نه یم زه محمد یم شیطان په لوړ اواز دغه ناره وکول رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د عقبې شیطان دی او وی ویل والله یا عدو الله تا ته به در فارغ شو ای د الله دشمنه رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې خپل ځایو ته ولاړ شي دغه د شیطان ناره د مینا ټول خلکو که مسلمانان ول که کفارو هغه ټول واوریدل سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې دغه ناره اوریدلې و ولاړ شو او توره یې پورته کړ ولیا رسول الله قسم په هغه ذات چې ته په حق سره رالیږلی کستا خوښه او اجازه وي د ټولو مینا پر خلکو به سبا په توره حمله و سبحان الله د اولې لحظې څخه د رښتیاو میدان رالی او دغه درو اویا نفره دونه امادګي او دونه شجاعت ښکاره کړي چې یوازې دوی د ټولو حاجانو سره نه بلکې د ټولو مشرکانو سره جنګیږي د دوی اخلاص او صداقت همت او مړانه د اولې لحظې څخه ثابته شوه
خو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دغه نوی امر سي مګر خپل ځایو ته ولاړ سي. نو خلک ولاړل او تر سهاره بیده سول. قریش چې دا خبر واورېدی په دوی کې بیره او تشویش پیدا شو، ځکه دوی د دغسې بیعت په خطرناکو عواقبو پوره پوهېدل چې د دوی مالونه او ځانونه څونه په ضرر کې ولیږي. نو یې تحقیقات شروع کړل چې زموږ پر جنگ چا او څنګه اتفاق کړی. د تحقیقات نتیجه په یقیني ډول سره نه بلکې په خیالي او اشتباهي ډول سره دا راووتل چې ښایي اهل یثرب د رسول صلی الله علیه وسلم سره اتفاق کړی وي. په سهار کې قریشو چې کوم مشران ول سره راټول شول د اهل یثرب خیمو ته ورغلل چې پر دغه معاهده خپل شدید احتجاج وړاندې کړي. نو یې ورته وویل یا معاشر الخزرج، موږ ته خبر راغلی دی چې تاسې دغه زموږ نفر ته راغلي یاست، زموږ څخه یې بیا یاست او د ده سره مو زموږ پر جنګ بیعت کړی دی. او په والله په ټولو عرب کې داسې قوم او کلی نسته چې موږ ته د هغو سره جنګ ناخوښه وي بې له تاسې. یعنې د هر چا سره مو په جنګ او په دښمني کولو پروا نه کېږي بې له تاسې څخه، او هغه هم ستاسې د عزت په سبب. نو تاسې هم باید داسې کار ونه کړئ چې هغه زموږ او ستاسې د جنګ سبب وګرځېږي. د خزرج د قبیلې مشرک او کافر حاجان چې په دغه واقعه او بیعت هیڅ نه ول خبر، ځکه دا کار په ډیر سري ډول سره د شپې په تاریکۍ کې پای ته رسېدلی. هغو په قسمو شروع وکړه، وایي په والله هیڅ نه ده پېښه سوې او موږ په هیڅ نه یو خبر. خو قریش و عبدالله ابن سلول ته ورغلل، هغه هم ورته وویل دا ناحقه خبرې دي، داسې هیڅ نه ده پېښه سوې او زما قوم زما څخه داسې کار نه پټوي. که دوی داسې مهم کار کولی خامخا یې زه د دغه امیر ګرځولم. مګر هغه مسلمان حاجان چې دغه اجتماع ته حاضر سوي ول او دغه اتفاق یې کړی یو بل ته سره ګوري او پټه خوله دي، هیڅ نه وایي، نه د هو خبره کوي او نه د یا خبره کوي. قریشو د یثرب د کفارو خبره ومنله او نا امیده مکې مکرمې ته ولاړل او دوی دا ومنل چې دغه د رارسېدلی خبر درواغ دی، خو بیا هم په دغه باره کې معلومات کوي، بحث او څېړنې کوي تر څو دې نتیجې ته ورسېدل چې هو دا خبره صحیح ده او بیعت هم سوی دی. خو دا معلومات هغه وخت ورته یقیني سو چې حاجان د خپلو وطنو و طرف ته رهي سوي وو. نو قریشو ډېر ژر خپل فارس پهلوانان ولېږل چې د یثرب حاجان راوګرځي. مګر دا کار پس له ډېره وخته سو. حاجان ټول ځینې تللي ول، فقط 2 نفره یې وروسته پاته وو چې یو یې سعد ابن عباده او بل منذر ابن عمر رضی الله عنه وو. قریشو د هغو د نیولو کوشش وکړ، مګر منذر رضی الله عنه بیا هم ځینې ولاړ او سعد رضی الله عنه یې ونیوی، لاسونه یې په غاړه کې وتړل، په وهلو او په کشولو یې مکې مکرمې ته راوستل. دلته یې وهي او دغه پوښتنې ځین کوي چې تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم سره اتفاق کړی دی. سعد رضی الله عنه انکار کوي. سعد وایي د دغه وهلو په وخت کې یو جګ سپین پوستی سړی راغی چې ښه روښانه مخ یې و. دا سړی د قریش یو مشر معلومېدی. سعد وایي چې زما دا امید ورته پیدا شو چې ښایي دغه سړی به مې د وهلو څخه خلاص کړي. نو مې ورته وویل چې د دغه خلکو څخه مې خلاص کړي. هغه سړی چې رانږدې شو نو په خپله یو ټینګ سوک وویل او بیا وروسته پوه شوم چې دغه سړی ابو جهل علیه لعنه و. سعد وایي چې سبحان الله، شکل یو شی او عمل بل شی. د قریشو دغه وهل دوام لري. قریش غواړي چې سعد ابن عباده اقرار وکړي او وهي خدای بالکل منکر دی. په حاضر خلکو کې یو نفر ناست دی او دغه وهل ویني، نو زړه یې پر وسوځل. ورته ویل چې یا سعد، د قریشو د مشرانو څخه یو څوک نه پیژنې چې خلاص کړي؟ سعد وویل هو پیژنم. ول څوک پیژنې؟ ول مطعم ابن عدي او حارث ابن حرب پیژنم. اصلا د دغه 2 نفرو تجارتي قافلې د سعد ابن عباده رضی الله عنه په جوار کې د مدینې منورې په منطقه کې تیرېدلې. دغه سړی د باندې ووتی، نارې یې کړې ولیا مطعم ابن عدي یا حارث ابن حرب، یو سړی چې د باندې څخه د مکې مکرمې او حدود ته راغلی دی او تر وهلو لاندې دی، ستاسې په نامه باندې نارې وهي. دغه 2 نفر راغلل، ویلیدل چې دغه نفر د مدینې منورې د مشرانو څخه یو مشر سعد ابن عباده دی او اوس ویل کېږي. نو یې جوار ورکړ. سعد رضی الله عنه د وهلو څخه خلاص شو او بیرته مدینې منورې ته رهي شو. هلته په لاره کې بیا انصار متوجه دي چې سعد نسته، نو یې دا اراده وکړله چې بیرته مکې مکرمې ته راوګرځېږي. په دغه وخت کې سعد چې ورسېدی نو ټول قوم صحیح او سالم مدینې منورې ته ورسېدل. دا د
د عقبې سره دویم بیعت و چې بیعت العقبة الکبرى ورته ویل کیږي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته ورسېدی، زموږ پاته بحث د سیرت په راروانه برخه کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.